خوشاله اوسئ. مننه مننه. ډېره شکریه ډېره مننه امان خان. خوشاله اوسئ. امان خان ته به ناست دی. اقبال مرزا د نفوذي ګلکسۍ ده. سپیشل مننه د ثناګل چې موږ ته مقرره کړو خپل براډ کې راوخیجو. دا ثناګل خپله سندره ونه ویلې غلی ناست و. څنګه ثناګل خپله ونه ویلې اواز دې لږ کم راځي. څنګه وروره ما ثناګل خپله غلی ناست و هغه سندره ونه ویلې. هغه پوهه ده که نه هغې ته پته ده چې دا ټیمپو تختي را تختي اوس په راپورې بیا خلک او دا صحیح دغه ده پوهېږي رښتا وایي اوس خو طمز لږه څه زمزمه خو راته وکړه که نه. ډېر خلک پوه نه شم تاسو ښه نور کلي کې خیر دی. په کلي کې خیر دی او نور خیالتي ده. اقبال جانا ثناګل خبره دی وانه اورېده. موږ ثناګل به ټپې در سره ووایي خو ثناګل یا که سندره وایي یا ټپې وایي د اوس د ثناګل وار شو. هغه په دې باندې خبره را خلاصه کړي وایي نور کلي کې خیر دی. او که نه دا به ځان خلاصوي هغه به ځان وباسل وایي نور کلي کې خیر ده. هغه وایي چې ما چې دومره لکه استادان چې ناست وي هغه نه وایي که نه یار نه نه ولې ماشاءالله را دې اقبال صاحب ناست بیا نه وایي. او که نه دا خو ځان په دې باسي وایي نور کلي کې خیر ده. بلکل خبرې یو بل ته داسې کوي نور کلي خیر دی اوس خبره په دغه باندې ځان خلاصوي. ډېر خوند وکړه د ټپې والا. مننه خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. اقبال صاحب جانا اقبال ته خدای ډېر ښکلی غږ ورکړی دی. څنګه چې اقبال جان ته ډېر ښکلی غږ یې دی ډېر ښکلی اواز خدای ورکړی. ډېره مننه وروره. بس ستاسو د الله قدر وکړي چې دونه مونږ اورئ او مونږ برداشت کوئ. بس دا ستاسو مینه ده او مونږ خو دونه په صبرېږو. یقینا چې کوم ځای کې مینه وي نو هلته بیا په خلکو یو بل ښه لګېږي که نه. دا ټوله ستاسو مینه ده. موبایل ونه غورځوئ اکسیډنټ وشوی. اکسیډنټ وشو ماما خو زه خفه ناست دی ډولکي وایي خفه ورته ناست ساده ساده د ورسې بند کړه لکه راځه. ماشاءالله په ډولکي دې هات کړی خبره ډېر مې ځان کنټرول کړی. ډېر مې ځان کنټرول کړی وایي. خفه خو ناست نه ده ښه مسته ده ګوره. ورکه ډنګ الله شوبل مې دی. ماما ما ته وکړه نور ثناګل څنګه نه ده ولې را باندې د دوبۍ دا بلډینګونه وړاندې پکتیا ټیکۍ راته وغږېده دا د کویټې ده صحیح ده. اما هغه هزارېوال والا و هزارېوال
سم ګرم ساز ګرم ورکټه نه چلو د پښتنو دی پښتنو په شانډل کې وای داسې دی ووه لکه اوس به درته وده شوي یم بیا په ما پسې ګرځئ ټول داسې سم دا ما نه کیمره ورته کړه دام نه دی خو ګزاره ده چې دام نه دی ته ووایه کوم سندره پکې ویلی شوې ده چې بیا به ذهن له راشي اقبال هغه ثناګل هغه دې ووایي سورنا د مامې نه وي څنګه کومو سندرې نه یم خبر خو سورنا د مامې غوندې کې نه اقبال اوس نه وایي تاسو یې پنجابۍ سندرې سره چولی شوی دی هغه ډېر ښایسته اواز هغه جینۍ سره چپلچې ډېرې پشین دي هغه رقم تبلې نه شي ویلی اوس نه وایي ستاسو ورته ډېرې خلکو ویډیوګانې پرې جوړې کړي دي هغه یوه جینۍ چې ده هغه یې سره دبلې چویلې دي د چا سره یوه جینۍ چې سندرې وایي هغه دبلې ډېرې ښایسته دبلې ولې خلک یې ډېرې ریکارډ کړي هم ده پیسې هم ډېرې په واچوي لکه د پنجاب کې ویلي دي هغه انډیاګانې سره د هندي اردو سندرې سره ډېرې ښایسته دبلې ویلي دي دغه تینګړه یې غږولې ده خو ته تینګړه وغږوله ډکه یې وغږوه ټینګړه نمونې مې خېرې خبرې ټینګړه ټینګ خاتم نه ډک ډک په جواله دغه ماما دغه یاره سهیلی وایي هندي سندره اقبال نه اورو اقبال صاحب ډېره مننه د استاد هم ډېره مننه ښکلې دبلې وغږوله او ډېره مننه وي ښکلې بعد ثناګل ټینګ نه ده بس معمولي دوله تنګ ورکړي هغه به ټینګ نه ده جګېږي ورته ډېر مجبور اسماعیل صاحب دی ډېر مجبور یم ډېره مجبور یې سخت خوب هم وي که نه ودم یم چې دنګ واورم ډاري کړه پکې وایي چې سخت خوب یې وایي چې دنګ واورم داسې راجېږي او د ټینګ دنګ زور نه لري بیچاره د دنګ د بس بر نه کړي ورته نشم زه سم برداشت وای ورته بیخي نه بس دا بس یو سندره واورم I don't know یو ورځ چل وشو اورم ما ورته یم اړ په دې خاندان کړو واده نشته او څه شته نه مطلب